عبدالله اشرف غني ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. دا چې عبدالله څنګه اشرف غني ته مبارکي ورکړې ده مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر ډول موضوعاتو به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشریزو ټاکنو ته د نومان د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله وایي که غني په عادلانه ډول ټاکنې وګټلې نو دی چمتو دی چې ورته مبارکي ووایي. عبدالله دا څرګندونې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په خپله مرکه کې کړي دي. هغه وویل چې دی دا جرأت لري چې د عادلانه ټاکنو ګټلو په صورت کې اشرف غني ته مبارکي ورکړي. عبدالله همدا راز وایي چې دوی هیڅ جنجال نه غواړي او څوک دې د ده د پلویانو له لورې د احتمالي جنجالونو په اړه اندېښنه نه کوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې تېره ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به 2 ورځو کې اعلان کړي، چې په ځواب کې عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې که چیرته د ټاکنو کمیسیون د دوی غوښتنو او پوښتنو ته ځواب ورنه کړي نو هغه به دغه پایلې ونه مني او وړاندې به یې غږ پورته کړي. نو تر دې مخکې هم عبدالله په څو واره د ټاکنو د پایلې د نه منلو خبره کړې ده او همداراز د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یې غوښتنه هم کړې وه چې 3000 رایې د باطل اعلان کړي او له هغې وروسته دې بیا د ټاکنو پایلې اعلان کړي. بل لوري ته ګلبدین حکمتیار هم پر ټاکنو کمیسیون نیوکې کوي او وایي چې ټاکنې ګټونکی نه لري او لنډمهاله حکومت دې اعلان شي. همداراز د نمایندانو شورا بیا د ملي مشارکت حکومت په جوړولو باندې زور راوړي چې دا خبرې ټولې د ارګ له لوري رد شوې دي او د ولسمشر غني ویان صدیقي وایي چې ولس رایه ورکړې ده او ټاکنو کمیسیون چې هر څوک بریالی اعلان کړ هغه به راتلونکی ولسمشر وي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو دوستانو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم له دې موضوع څخه خبردار او آګاه واوسي. مننه.